تر د دې پړانګ ارنراواله تر د دې چرسدې پورې د چا نه بدماشي منم او نه زور منم او نه طاقت منم دا زور او طاقت او بدماشي دا به د الله د رضا دپاره د دین دپاره استعمالو انشاءالله د حنفیت دپاره به استعمالو نګوري لالچ کې راشه یا قاریانو د چا نه یریږي نګوري ما خپل وختي په جندګ پول کې مو یې ګوري چې ستاسو تعلق ما سره راغلی دی چا سره ما سره ما پیژنې که ما نه پیژنې ستاسو تعلق د مفتي ګوهر علي شاه سره راغلی دی او د مفتي ګوهر علي شاه بدماشي په دې ټول علاقه کې الحمدلله چلیږي ښه دا یاد ساتئ ښه زه ملا مې یم خو زه د ملا سره بلا مې یم ګورې دا یاد ساتئ زه ملا مې یم خو زه د ملا سره په لاس کې ښه غټ کوتک هم ځان سره ساتم زه ملا مې یم خو زه په دې اخوا علاقه کې تر د دې پړانګ ارنراواله تر د دې چرسدې پورې د چا نه بدماشي منم او نه زور منم او نه طاقت منم دا زور او طاقت او بدماشي دا به د الله د رضا دپاره د دین دپاره استعمالو انشاءالله د حنفیت دپاره به استعمالو خپل زور به انشاءالله د دین د اسلام دپاره استعمالو که چرته هم د ډیران دپاره استعمال کړو خدای دې ختم کړي صفا خبرې ورته کوم که چرته هم د خپل جایداد دپاره استعمال کړ رب دې ختم کړي که چرته هم د خپلو مفاداتو دپاره استعمال کړو خدای دې رب دې ختم کړي خپل زور خپل قوت خپل طاقت سره ستاسو ودا واده کوي چې دا به د اسلام د جنډې دپاره استعمالو که زما مال دی او که زما قوت دی که ستا مال دی او که ستا قوت دی دا به د اسلام د جنډې دپاره استعمالی د اسلام نه پس دا به د حنفیت دپاره استعمالی او د حنفیت نه پس خفه کېږئ ما زما شنیان یې دوستان یې خو دا به د دیوبندیت دپاره انشاءالله استعمالی د چا زور د چا علمونه زه خو دعوې نه کوم د علمونه د الله علمونه راغلي دي خو د دلیل په میدان کې داسې کوپړې زه نه منم چې الحمدلله په دې دریو څلورو ضلعو کې ستاسو د مشایخو مقابلې ته کښېني داسې کوپړې نشته انشاءالله په دې څلورو پنځو ضلعو کې چې هغه اهل باطل راغلي چې هغه ستاسو د مشایخو مقابله وکړي د علم کار هم زما دی خو کوتک خو به شاوسینه خو دی او که نه خو دی ګورې هسې نه چې ګورې دونه غټ الله پاک پیدا کړی او کوتکماري شي او شاته شي ګورې نه کلک به انشاءالله ولاړ راغلی یې د مدرسې حفاظت به کوې د درس حفاظت به کوې د جومات حفاظت به کوې دا څونه د دین کارونه چې دي که نه په دې کې به پهلوانه کلک ولاړ نرمي نرمي به پکې نه نه کې خدای دې خوار کړي هغه مولا خدای دې دا هغه مولا خانه رنګه کړي خدای دې هغه مولا تباه و برباد خفه کېږي هغه ووایې خدای دې هغه مولا تباه و برباد کړي خدای دې خانه رنګه کړي چې هغه تاسو ته په قص حق نه بیانوي سمې وې په قص ګوره څونه ښکلې دوام یې وکړه چې په قص ته حق نه بیانوي که نه دا هغه مولا کور دی